نو که چېرته د یو غریب رور سره د یو غریب زنانه سره د یو غریب مور سره د یو غریب خور سره تا د 100 روپو د یو 1000 روپو ښېګڼه وکړه او راشه یو پټو باسو 100 روپۍ ورکړې پټو باسو د وړو تر هګۍ د راشه پټو باسو هغه پټو د هغې عزت په سوشل میډیا ته نیلام کړي چې یاره راشه نن مې ډېر ښه کارنامه کړله چې لکه معمولي غوندې یو څیز مې ورکړو یو 1000 روپۍ مې ورکړلې 1500 روپۍ مې ورکړلې او دا پټوان ویني چې ما دا ښه کار وکړو نو خپله نیکي په سین ډول کوي نیکي هغه کوي چې یاره د یو لاس نه بل لاس خبر نشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو وبا راغلی د په دې باندې بار بار موږ ویډیوګانې وکړي چې یو وبا راغلی دی یو عذاب راغلی زموږ د عملونو د وجې زموږ د نافرمانو د وجې بهرحال الله دې خیر وکړي. اوس په دې کې داسې مزدورکار خلک دي چې یاره د هغو کره د یو ټیم روټۍ وي د بل ټیم روټۍ نشته نو هغه ملګرو سره چې کم بیا د چا څه اوس کېږي هغو سره مدد کوي او مدد ورسره په دې لحاظ کوي چې یاره داسې یو د 100 روپو نوټ ورکړئ راشه یو پټو باسو که د 10 روپو نوټ ورکړئ راشه یو پټو باسو که د وړو یو تروړګۍ ورکړئ راشه یو پټو باسو راشه یو ویډیو وکړو نو دا خو لکه ته خپل نیکي بیا یو سین ته گزارې لکه دا خو تاسو دغه خلکو ته دې شوکړه چې دا کار مې وکړو همیشه زه ټولو ملګرو ته زما دا خواست څوک منشن کوم نه چې یاره ټولو دا چل کله زه پېژنم هم نه ډېرو ملګرو باندې دا راولېږل او ډېرو ملګرو په فیسبوک پوسټونه دا ورکړي چې تاسو د غریب سره ښه نه کوئ خو د دوی عزت تار کوئ لکه مثال په طور یو زنانه ده هغه غریبه ده بېوسه ده اوس نشته وروره کور کې څه نشته خشاک نشته خوراک نشته بل څه داسې دغه نشته او ته ورته د وړو یو تروړګۍ ورکړه او بیا ورسره په هغې باندې یو پټو دي اوس راشه یو پټو وباسو هغه پټو راواخلې بیا سوشل میډیا ته ورکړي نو لکه د دې هېڅ فایده نشته نو مهرباني وکړئ ټول ملګرو ته زموږ دا خواست دی چې چا سره هم ښه کوئ نو لکه د چا خبره چې د یو غوږ نه بل غوږ خبر نشي د یو لاس نه بل لاس خبر نشي نو همیشه الله تعالی اجر هم په دغې باندې درکوي چې یاره پټ په پټه باندې ته یو کار وکړې د نیکۍ کار چې ته څومره پټ کړې نو د دې ثواب تعالی سپاغه یو الله درکوي مخلوق چاله هېڅ نشي ورکولی نو ډېر ملګري په دې باندې خفه دي چې یاره لکه تاسو د غریبانانو نو زه خو خپله باندې ما سره نه فاونډیشن هېڅ هم نشته بهرحال خو تاسو هغه ملګرو ته یم کوم چې صحافیان دي زما دا ویډیو ته رسي نو چې د چا سره د 10 روپو د 100 روپو سم لږه ښېګڼه کوئ نو مهرباني وکړئ یاره د پټو دا قصه دې ختمه کړئ ځکه چې پټو هېڅ پیده پټو نه لري الټه یو نقصان جوړی دی غریب دغه ته وکړي چې یاره ما نن اتیا روړې تقسیم کړو نن مې 3000 روپۍ ورکړلې نن مې 50000 ورکړلې نو مهرباني وکړئ خپله ویډیو صرف په دغې وکړئ یو ساده ویډیو کوو چې یاره غریبانو سره مدد وکړي وغیره نو دغه ملګرو ته مې دا خواست دی چې یاره دې پټوانو د دې کار نه خلر شئ او دا ستاسو دپاره لکه ډېره ښه خبره ده معلومه چې تاسو ښه کار کوئ اوس به پکې داسې ملګري چې لګاتار لګیا دي شپه ورځ محنت کوي بیا ډېر ملګري به دغه پټوانو باندې ورته کنځل هم کوي چې یاره د غریب سره دې دا چل وکړو ستا داسې وکړم ستا مور داسې یو نو مهرباني وکړئ هېڅ چا ته هم کنځل مه کوئ ټولو ملګرو ته زموږ دا خواست دی چې یاره کنځل چې دی هغه ډېر د سپکو خلکو کار دی مطلب لکه کنځل چې یو سړی کوي خو تاسو ته پته ده چې یاره دی بیا څنګه کنځل وغیره نو کنځل هېڅ چا ته نه دي په کار مهرباني کوئ چې تاسو په اصلاحي پیغام باندې یو سړی پوه کړئ چې یاره دا کار دی غلط دی دا مه کوه بهرحال نو ملګرو ته مې د ویډیو مقصد صرف دا دی چې د چا سره نیکي کوئ مطلب صدقه ورکوئ خیرات ورکوئ وړه ورکوئ یا چې که روپۍ هر څه وغیره چې کوم دي ځکه چې تنګدستیا راغله بې خلک بېروزګاره دی د وبا د لاسه چې کوم دی نو کارونه ټول بند دي مکمل د چا کار به وي او مهرباني وکړئ چې خپل ګاونډ چم کې هم لاول تپوس کوو چې یاره ګاونډي څنګه دی نور کلي کې محله کې غریب سوچ دی څنګه چل دی نو بیا به د نور کلي غم کول پکار دي نو ډېره زیاته مننه خو د چا سره چې هم ښېګڼه کوئ نو چې د یو لاس بل لاس هم خبر نشي ډېره زیاته مننه